یاد وساتئ جماعت باندې پیسې ابو جهلم لګولي، ابو لهبم لګولي، عتبه او شیبم لګولي. دا د مکی سرداران دي. تاسو یې کوم ځای کې لګولي چې کله د مکی د بیت الله تعمیر کېدو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اعلان نبوت نه تقریبا 15 کاله مخکې دا د مکی دغه مشرکانو تعمیر کړی. په دې کې ابو جهل مو، ابو لهب مو، عتبه مو، شیبه مو، دا د مکی سردارانو دوی د مکی په بیت الله باندې پیسې ولګولې. بیت الله سره لګېدله، خو د بیت الله چې کوم امام دی محمد رسول الله هغه سره نه لګېدله. نه الله ابو جهل ته ایمان ورکو، نه ابو لهب ته ورکو، نه عتبه ته ورکو، نه شیبه ته ورکو. او ابو بکر صدیق د جماعت سم لګیدو، د جماعت د امام سم لګیدله، مدرسې سم لګیدو، د مدرسې د استاد سم لګیدله، قرآن سم لګیدو، د قرآن د استاد سم لګیدله. الله پاک د ابو بکر په څلورو پشتو کې صحابه کرام پیدا کړل. ابو بکر صحابي، پلار صحابي، مور صحابیه، خزه صحابیه، لور صحابیه، زوی صحابي، نسې صحابي. الله د ابو بکر په څلورو پشتو کې صحابه کرام پیدا کړل. دا په څه باندې د ابو جهل صرف جماعت سره لګېدله، د جماعت د امام سره نه لګېدله. د ابو بکر د جماعت سم لګېدو، د جماعت د امام سم لګېدله. زما استا کور ته دین نه راځي وجه سره زما صرف د جماعت سره لګي. جماعت ته خپیب لخپې زما، جماعت کې خپیب لخپې ګرځما، جماعت له کارپېټ راوړم. د جماعت له چې څنګه کارپېټ راوړي ثواب دی، داسې د جماعت د امام د کوټې چت راساسي په دې لیو اچولم ثواب دی. خو چا دا ویلي چې د مسجد د امام په کوټې لیو اچولم ثواب دی. څنګه چې جماعت له رحیل راوړي ثواب دی، د جماعت د امام بچو په خپو شلیدلی پیزار دی، دی له نوی پیزار اخیستلم ثواب دی. څرنګې چې جماعت له سیخ راوړي، لنټر له سیخ راوړي ثواب دی، دقه رنګې د جماعت د امام بچو لا او د جماعت د امام پلار دی بیمار دی، هغه ډاکټر له بوتلل، هغه له دوی راوړلم ثواب دی. څنګه چې جماعت له مصلی راوړل ثواب دی، دقه رنګې د جماعت د امام په خپو شلیدلي جرابې دي، دا جرابې اخیستلم ثواب دی. رښتیا وایي نور جمې به نه یادومه، دا تیر جمې به یاد کړو. ستاسو په دې علاقه کې دا علما کرام دلته تاسو ته امامتۍ کوي. چا دا ویلي چې د مسجد د امام له یو جوړ جرابې والم. اختر تیر شو، تاسو بچو له بیزار واخیستو، چا دا ویلي ما ته پته نه لګي چې ستاسو امام څوک دی. قسم دی ما ته ګوره پته نه لګي، او نه ما ته مولوي صاحب دا خبره کړې ده. خو صرف دومره درته وایم چې د مسجد د امام سره تر څو محبت نه راغلی او د مسجد د امام په صحبت کې ناسته نه کړې، هغې پورې ستا او زما کور ته دین نشي راتلی. او زه داسې نه وایم چې ګینې خبره مې ورته وکړله بس باد به یوسي. نه،